السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. د ډېرو دوستانو دا ستونزه ده چې کله هغوی خپل فیسبوک هیر شوی پاسورډ لاسته راوړي نو د هغوی نمبر ته کنفرمیشن کوډ نه راځي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته همدا طریقه در وښیم که چېرته زموږ نمبر ته کنفرمیشن کوډ نه راځي نو موږ باید څه وکړو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار، راځئ چې شروع کړو. نو د دې ستونزې د حل لپاره خو لومړی خبره دا ده چې تاسې باید له خپل فیسبوک اکاونټ سره خپل ایمیل حتما کنیکټ کړئ. نو بیا به ستاسو سره دا ستونزه بیخي راځي هم نه. خو هغه ملګري چې خپل فیسبوک ته یې په ایمیل نه وي جمع کړی او هغوی سره دا ستونزه ده، نو د هغې لپاره ملګرو تاسې کروم براوزر راخلاص کړئ. ډېر خلک کروم براوزر هم نه پېژني، زه به تاسو ته کروم براوزر هم در وښیم. دغه د کروم براوزر دا تاسو ته ښکاري، په همدې به تاسې کلیک وکړئ او د دې سرچنګ ته به تاسې راشئ او دلته به په دې سرچنګ کې به تاسې ولیکئ m.facebook.com. کله چې مو دا سرچ کړل او تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي، نو ښکته تاسو ته د سرچنګ نښان ښکاري، فینډ یور اکاونټ، په همدې به تاسې کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسې خپل فیسبوک اکاونټ فارګاټن پاسورډ کړئ. په دې ځای کې به تاسې هغه نمبر سرچ کړئ چې تاسې پرې فیسبوک آی ډي جوړه کړې ده. ما دغه نمبر سرچ کړ او له هغې څخه وروسته تاسې په دې شنه بټن سرچ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو په دې ځای کې به تاسو ته خپل فیسبوک اکاونټ راواړوي او په دې ځای کې تاسو په کانټینیو باندې کلیک وکړئ او لومړی خپل فیسبوک اکاونټ په دې ځای کې فارګاټن پاسورډ کړئ، نو ستاسو نمبر ته به هغه کنفرمیشن کوډ لاړ شي. که په دې سره هم ونه شو ستاسو فیسبوک اکاونټ ته کنفرمیشن کوډ لاړ نه، نو بیا تاسې هغه نمبر چې تاسې فیسبوک اکاونټ پرې جوړ کړی دی هغه له هغه موبایل څخه وباسئ، یو بل موبایل ته یې واچوئ. که هغه هم ونه شي تاسې خپل لوکیشن چینج کړئ، یعنې تاسې خپل ولایت چینج کړئ. تاسې په بل ولایت کې کوم ملګری لرئ هغوی ته زنګ ووهئ، تاسې خپل فیسبوک اکاونټ ورکړئ او هغوی دې فارګاټن پاسورډ کړي. په دې سره به ستاسې فیسبوک کنفرمیشن کوډ لاړ شي. نو کنفرمیشن کوډ چې ستاسو نمبر ته نه راځي نو د هغې ستونزې د حل لپاره همدا درې لارې دي. لومړی دا چې تاسې خپل فیسبوک اکاونټ ته خپل ایمیل جمع کړی وي او هغه ایمیل باندې تاسې خپل پاسورډ لاسته راوړئ، او دوهم دا چې تاسې په کروم براوزر کې فارګاټن پاسورډ ترسره کړئ. په دې سره هم ونه شو تاسې خپل لوکیشن چینج کړئ او که په بل ولایت کې تاسې کوم ملګری لرئ نو هغوی ته تاسې فیسبوک اکاونټ ورکړئ او هغوی دې ستاسو فیسبوک اکاونټ فارګاټن پاسورډ کړي. نو په دې دریو طریقو کې حتما یوه طریقه به کار وکړي او تاسې کولی شئ چې د خپل فیسبوک اکاونټ پاسورډ نوی کړئ. او که چېرته تاسې خپل ایمیل له خپل فیسبوک اکاونټ سره نشئ کنیکټ کولی نو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به زه تاسو ته د هغې ویډیو لینک هم درکړم، تاسې کولی شئ چې خپل فیسبوک اکاونټ ته خپل ایمیل په ډېرې اسانۍ سره جمع کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.